توی د دې دریو خبرو جوابونه دادي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یې لګرا مخې ته شوم، ما وی د الله حبیب د لاس تیرا خور کا، دوی نبی علیہ السلام لاس دسی کو او ما پکې لاس کې خود، ما وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ما الله یو امنو او تم د الله پیغمبر امنلی، تم نبی آخر الزمان امنلی، تاکہ د نبوت نخی پرتی دی، تاکہ د نبوت نخی پرتی. آدم علیہ السلام حدیث مبارک کے راضی چی آدم علیہ السلام پیدا شو، بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ و خاتم النبیین. چې آدم علیہ السلام پیدا شو نو د دوو ولو په منځ کې لیکلی شوي چې محمد رسول الله و خاتم النبیین، محمد به د الله رسول یو اخیری پیغمبر. دا د آدم علیہ السلام د پیدایش سره د هغه د دوو اوږو منځ کې لیکل شوي. نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د یهودو لوی عالم د تورات په امام الانبیاء